طالبان د روسیې تاجکستان د پوځي تمریناتو غبرګون کې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالبانو یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي، د پولو ساتنه او پر پولو پوځي تمرینونه د اړوندو هیوادونو مسؤلیت دی، خو موږ د افغانستان په استازیتوب د سیمې ټولو ګاونډیانو او هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د ښاغلي فطرت د خبرو ویډیو په کابل کې اریانا نیوز خصوصي تلویزیون خپاره کړې ده. ظاهرا دغه څرګندونې پرون افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو په غبرګون کې وشي. د اپریل په 15مه د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونو د افغانستان پولې ته څیرمه 4 ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرین د تاجکستان په ختلان سیمه کې ترسره شو. د روسیې د دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي، د دغه هیواد پوځي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ترهګرو ډلو له منځه وړلو لپاره د پوځي واحدونو څخه د استفادې پیل شوی دی. په خبرپاڼه کې همداراز ټینګار شوی چې د دې ګډو تمریناتو موخه په غرنیو سیمو کې د دندو د ترسره کولو لپاره د پوځي واحدونو چمتو کول او د هغو ناقانونه وسلوالو ډلو له منځه وړل دي چې له پولو راوښتي دي. د تورنو په ډله کې یو کس هم 15 کلن شمس الدین چې څیره یې ظاهرا بده پړسېدلې او د یاد برید لپاره د 2 نورو کسانو په استخدامولو هم تورن دی چې د تیرې دوشنبې په ورځ نیول شوی دی. د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې د مسکو په څنډه کې د موسیقۍ د کنسرت په یو ځای کې خونړي برید وشو چې له امله 130 زیات کسان وژل شول. اسلامي دولت نومي داعش د دغه برید مسؤلیت منلی. روسیې د تاجکستان 4 اتباع نیولي او ادعا کوي چې دوی د دې برید عاملین وو. دا لومړی ځل نه دی چې روسي ځواکونو او دوی متحدین د افغانستان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات کوي. په 2021 کال کې هم واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په اکتوبر میاشت کې د ټول ګډوني امنیت تړون د 6 غړو هیوادونو وسلوالو ځواکونو د تاجکستان په سرحدي سیمو کې پوځي تمرینات وکړل. ملګرو، دا د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا هم په الله سپارم چې